نظم دی پرتوغاښ د شپې 11 بجې خواله غلی غلی راغله. ما ورته وکتل او ځان مې پې نانګاره کړلو، ولې چې 10 روپۍ مې جیب کې اډو ماتې نه وي. خو دا د زړه نه ډېره تنګه ونږدې شوه راته. زه د میز یو طرف ته ناست وم، اخبار مې کتو. دا د میز بل طرف ته راغله او کږه ودرېده. ما د اخبار د پاڼو لاندې ورته بیا وکتل. رنګ یې وهلی او بې دمه ښکارېده غریبه. په سرکو شونډو یې وسې رپندی راغلی، لکه چې پاڼې د ګلاب د هوا مخکې رپي. زه د ډېر وخت نه دا سپېره ښکلې جینۍ پیژنم چې 10 روپۍ واخلي سړي له پرتوغاښ ورکوي. زړه مې ډېر کلک که چې په دې څه غم غرض ونه کم، ځکه مې سترګې د اخبار په پاڼو خښې کړلې. د ځان سره مې وویې څو به وي ولاړه راته، اخر به ستړي شي او دا به پستانه لاړه شي. خو دې په زړه کې اوس دارنګې قسم خوړلی چې به زما د خوا نه بل طرف ته لاړه نه شي. اخر په وچو سرکو شونډو یې څه داسې وویې، 10 روپۍ راکه پرتوغاښ زما نه واخله که نه. چې دا خبره یې کوله نو راغونډه شوله. د زړه درزا یې د سینې نه لوپټېله راغله. معصوم نظر یې لکه سوال زما لیمه ته راغی. ټوله غوږ غوږ شوله چې زه به څه جواب ورکوم. ما ورته وویې نادانې یې ورکوټې جینۍ، تا ته ښه پته ده چې شوق د پرتوغاښ نه لرم، خو چې د شپې 11-12 بجې تا ته ګورم، ستا بېوسۍ ته ګورم، ستا د زړه درزا ته ګورم، ستا د دې وچو سرکو شونډو په خاطر مې قسم. زما د زړه درزا ګوګل کې زلزله راولي. ستا بېوسي که د دې خپل قام بېحسي وژاړم چې د زردار ښه پیغله لور کلب کې ډانسونه کوي، په موسیقۍ او په شرابو شوګیره تېروي، د بوای فرینډ سره په ډېره مینه شپه تېروي. خو د غریب لور چې ورکوټې وي لا پیغله نه وي، هغه په نیمه شپه هوټل کې پرتوغاښ خرڅوي او بیا نو غله د پرتوغاښې په سکونډارو کې وړي چې پیغلتوب ناګاهو پې پیغلتوب راولي. دغه احساس مې لکه اور په تن بدن چوکه شي. د بغاوت لمبه مې پورته ککرۍ نه وځي، خو ځان له سوځمه والله چې هېڅ کولی نه شم. د قام زلمي مې په شاروخ او په کترینا مړه دي چې کم ژوندي دي د کرکټ نشه په سر کې لري. دوی د سپېڅلي بغاوت له خونده څه خبر دي؟ یوازې زه د هغه خلکو علاج څنګه وکم چې ټول وطن د خپل پلار نیکه دوتر ګڼلی، چې د انسان انسانیت پورې ټټوبې کوي، چې د بېوسو په غربت پورې ټټوبې کوي. دومره به وکم چې دا خپله عیسه اور وژنمه، که ماتې نه وي په هوټل کې 100 ګونې ماتوم. زما غریبې په ما ګرانې خوارځانې لورې، زما غریبې په ما ګرانې خوارځانې لورې، ستا نه په 10 روپۍ نن بیا یو پرتوغاښ اخلمه.